د افغانانو ژغورونکی پیلوټ علیپور شهید کړ. د چې علیپور څنګه یو ځل بیا حکومت پسې راخیستې ده، علیپور تازه څه کړي دي په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. نن د میدان وردګو ولایت بهسودو ولسوالۍ کې د ملي پوځ یوه چورلکه نسکوره شوې چې پکې سپاره عمله یې ټوله ژوند له لاسه ورکړی، او داسې ویل کېږي چې د بهسودو پیښه کې د افغانانو هغه ژغورونکی پیلوټ چې د 400 بستریز روغتون کې د برید پر مهال د بېګناه کسانو په ژغورنه کې مهم رول درلود، علیپور شهید کړی دی. دې پیلوټ د سیلابونو راوتلو پر مهال هم د عامو افغانانو د ژغورنې او هغوی ته د خدمتونو رسونې برخه کې خپل ایماني او وجداني دنده ترسره کړې وه، چې نن یې د بهسودو ولسوالۍ ته پر لاره سو هلته خمسنګرو ته امکانات ورسوي. د علیپور وحشي ځناورو یې چورلکه په نښه کړه او د ده په ګډون پکې 9 کسان یې شهیدان کړل. د تروریست علیپور له لوري د افغان ژغورونکي پیلوټ شهادت یو نه بخښونکی جنایت دی، او دولت باید دا ډله د ترهګرو ډلو کتار کې راولي او مطلق دا ډله د یو ترهګره ډله اعلان کړي. خو د افغان دولت په غبرګون او د خپلو سرتیرو د وینې تویونې په وړاندې د دوی غیر مسؤلانه سلوک زرګونه پوښتنې راپورته کړي دي. علیپور تر دې وړاندې هم په ترسره کړو جنایتونو سره پابنده او پښیمانه پاتې نه شو. عام افغانان قتل او وځورول، اختطاف یې کړل او قتل یې کړل، او ان تر دې چې وخت یې د دولت غاړې ته لاس اوږد کړ، او د خپلو جنایتونو په دوام نن زموږ د ملي پوځ او یو قهرمان اتل چې خپل ټول ژوند د افغان انسان د هوسا کېدلو لپاره وقف کړی و شهید کړای شو. محمد رحیم کریمي په کابل کې پر 400 بستریز روغتون باندې د برید پر مهال په خورا میړانه خپله چورلکه د روغتون په بام کېنول، خپل ژوند په خطر کې واچوه او افغانان یې وژغورل. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.